د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله تازه خبر راغی. دا چې دوی به په رسمیت وپیژندل شي او که نه جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د نوي افغان حکومت د رسمیت پیژندنې په هکله د امریکایي استازي تازه څرګندونې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په هکله دوی کوم نوی تصمیم نه لري. نوموړي ویلي له طالبانو غواړو چې د افغانستان د خلکو سره مسؤلانه چلند وکړي. وایي دوی کوم زماني جدول نه لري چې په اساس به یې طالبان په رسمیت وپیژني. ویست په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ان که روسیه او چین طالبان په رسمیت وپیژني نو امریکا به بیا هم دا کار ونه کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.